سلامونه او نیک هیلې مې قبولې کړئ. شمس الرحمن رشیدي یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د سپیسیس دریم درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په سپیسیس کې د ډاټا امپورټ کول یا له نورو سورسونو او منابعو څخه زموږ تاسې سپیسیس ته څنګه کولی شو ډاټا امپورټ کړو، په دې باندې بحث کوو. زموږ ارتباطي لارې یوټیوب چینل ده، فیسبوک پاڼه، تلګرام کولی شئ موږ تعقیب کړئ. خپل نظرونه، پیشنهادات موږ ته په کمنټو کې پرېږدئ. که کوم سوال یا پوښتنه لرئ او له خپلو دوستانو ملګرو سره زموږ چینل شیر کړئ. نو په دې درس کې موږ تاسې په سپیسیس کې د ډاټا امپورټینګ یا څنګه کولی شئ د نورو منابع څخه خپل سپیسیس ته ډاټا امپورټ کړو دا وایو. د دې لپاره عملي کار د زوی سپیسیس ده. دلته موږ تاسې په فایل منو کې وینو چې د امپورټ ډاټا په نامه د نور بخښونه موږ تاسې ویلي چې نیو کې موږ تاسې کولی شو یو نوی ډاټا جوړه کړو، یعنې په سپیسیس کې ډاټا فایل جوړوو، یا که غواړو یو سنټکس جوړ کړو، یا مثلا یو آوټپوټ فایل چې موږ په هغه کې یو نتیجه په لاس راغلې داسې فایلونه جوړوو، یا هم کیدای شي یو سکرپټ جوړ کړو په لیکلي ډول باندې موږ تاسې مکمل ډاټا راکړي. او په اوپن کې موږ تاسې مخته له مخته که چیرې موږ تاسې کوم ډاټا فایل جوړ کړی، سنټکس فایل یا آوټپوټ فایل یا سکرپټ فایل جوړ کړی، هغه بیرته خلاصولی شو یا په هغه باندې نور کوم کار پرې کولی شو. راځو په دې درس کې موږ تاسې امپورټ ډاټا وایو. امپورټ ډاټا موږ تاسې کولی شو له ډیټابیس څخه ډاټا امپورټ کړو، له اکسل فایلونو څخه، ټکسټ فایلونو څخه، انټرنیټ څخه، له هر څه کولی شو موږ تاسې ډاټا امپورټ کړو. موږ تاسې دلته ساده له اکسل څخه ډاټا امپورټ کوو، ځکه اکثریت وخت موږ تاسې ډاټا په اکسل کې پرته وي. بعض وخت په ډاټابیسو کې موږ تاسې ډاټا پرته وي، نو کولی شو هم له ډاټابیس څخه ډاټا امپورټ کړو، هم له اکسل څخه. ډاټابیس څخه د ډاټا امپورټ کول موږ تاسې باید یو څه هغه نالج یا پوهه د ډاټابیس او د هغه د مثلا د سکویل په باره کې ولرسي. موږ تاسې یو کویري زده یي، دا کویري په واسطه باندې موږ تاسې ډاټا امپورټ کړو. اوس موږ مهال ډاټابیس نه لرو کوم داسې چې هغه ته موږ د یو سورس معرفي کړو چې د هغه څخه ډاټا امپورټ کړو، نو بیا به په اکسل کې تاسو ته دا تشریح کوم. دلته په دې برخه کې موږ تاسو ته وایو چې مثلا په اکسل له اکسل فایل څخه یې راخلی، له ډیټابیس څخه یې اخلئ، یعنې موږ تاسې هغه ډي اس ان کوم ډول ده. که چیرې موږ تاسې اکسس کې ډیټابیس ولرو، ډېر په اسانۍ کولی شو له اکسس څخه ډیټا راواخلو. کولی شئ که چیرې موږ تاسې اکسس فایل کوم ځای کې پروت دی، هغه اکسس فایل ورته مشخص کړئ، له هغه ځای څخه راواخیستل شي. هغه د سکویل سرور که چیرې موږ تاسې ولرو، د هغه د ډرایور له لارې کولی شو موږ تاسې ډاټا امپورټ کړو. نو له دې ځای څخه تېرېږو، دا ډاټابیس څخه د ډاټا راخیستلو په هغې کې کولی شئ له ټیبلونو څخه، له ویبونو څخه، له سیمنټکسونو څخه او د سیستم له ټیبلونو له ټولو څخه کولی شو موږ تاسې ډاټا امپورټ کړو. بل ډاټا امپورټینګ چې ده هغه د اکسل فایلونو څخه ده، یعنې موږ تاسې کولی شو د اکسل له فایل څخه هم خپل سپیسیس ته ډاټا داخل کړو. موږ تاسې دلته یو د سیل ډاټا په نامه په اکسل کې یو ډاټا لرو، دا ډاټا ده. مثلا په دې ډاټا کې موږ تاسې دا غواړو دا اکسل ته امپورټ کړو. نو راځو اول دغه مجموعه پاکوو له دې ځای څخه. که چیرې راسو سپیسیس ته فایل امپورټ ډاټا له څه څخه، له اکسل څخه، موږ تاسې ته باید لاړ شو ډیسکټاپ، دا فایل راته خلاصوو. موږ تاسې دغه د اکسل فایل اوپن کوو. په دې ځای کې موږ تاسې ته وایي چې دغه ډاټا ستا په کوم شیټ کې پرته ده. یعنې دلته موږ تاسې په اکسل کې مثلا د سیل ډاټا یو شیټ لرو، بل شیټ همدغه شیټ لرو، مثلا په دې کې ډاټا پرته ده، نور شیټونه هم داسې لرو. موږ تاسې ورته وایو چې هغه شیټ چې د سیل ډاټا په نوم ده، هغه ډاټا څخه زه غواړم ډاټا امپورټ کړم. صحیح شو. بل کولی شئ رینج ورته مشخص کړئ چې مثلا له کوم ځای څخه تر کوم ځای څخه ته غواړئ چې ډاټا خپل سپیسیس ته داخله کړئ. مثلا ورته وایئ چې له 1A څخه تر مثلا 14 ایچه پورې، داسې هم کولی شئ. او که چیرې رینج نه مشخصوئ، په مستقیم ډول دلته مکمله ډاټا ټوله راخیستل کېږي. بل دا وایي کوم هغه لومړنی
هلته رو چې ده غواړې هغه تا د اسپیسیس د وریبلونو د نومونو په مشخص شي، یعنې هغه څخه یې وریبلونو کار واخیسته. اوس په دې ځای که چیرې موږ تاسو ټیک مارک کړو، دلته لرو چې مثلا تاریخ لرو، ریژن یې لرو، مثلا دغه هر څه چې پاس په لومړني خط یا رو کې لیکل شوي دي، دی په څه کې هم راته وایي په اسپیسیس کې دا وریبلون نومونه وټاکل شي که نه وټاکل شي. که چیرې دا ټیکمار یې دا ټاکل کېږي او که نه یې ټیکمار نه ټاکل. اوس که چیرې موږ دا ایسته کړو، دی بای ډیفالټ هلته خپله د وي1 وي2 وي3 په نامه وریبلون ورکوي. او که چیرې دغه وټاکو، خپله هغه نومان چې دي د وریبل په نوم وریبل د نوم په حیث باندې ټاکل کېږي. بل د دی د ډاټا ټایپ فیصدي اندازه ده، مثلا هاید ان رو چې که چیرې راشي هغه اګنور کړو که یا نه کړو اګنور، مثلا دا چې رو راځي چې هغه کې ډاټا نه لري دی هغه اګنوروي. بل لیډینګ او ټریلینګ سپیسونه دي مخته له د موږ تاسو له سټرینګ سپیس ده یا وروسته موږ تاسو له سټرینګ سپیس ده، نو هغه که چیرې غوښتو له سیروموي کې له منځه یوسو، نو دغه ټیکمارونه باید ووهلی شي، او که نه یې نو مشکل نشته. دا موږ تاسو ته یو جنرال ویو ده چې په دې رقم موږ تاسو ډاټا ښکارېږي. اوس که چیرې موږ تاسو اوکې ووایو، د یو پروسس له اجرا څخه وروسته موږ تاسو ته هغه له اکسل فایل څخه ډاټا و اسپیسیس ته امپورټ شول. یعنې موږ تاسو هغه تاریخ لرو، د هغه ریژنونه لرو، د هغه اندازې لرو. دا کولی شو وریبل وي هم ووینو او مثلا ډاټا وي هم وریبل وي کې مثلا دغه اتومات هر څه دی پخپله سموي. لکه دلته چې موږ مثلا د ایټم نوم لرو، دا باید سټرینګ وي په وریبل نیم کې هم ورته سټرینګ ټاکل شوی ده، تاسې وینئ. او که چیرې موږ تاسې لومړنی کالم ته وګورو، دا څه شی ده؟ تاریخ ده. تاریخ هم بیرته په مقابل کې باید وریبل وي کې په تاریخ یا ډاټ باندې ښودل شوی وي. همداشان دغه درې اخرني کالمونه چې دي د یونیټ پرایس او مکمل اندازه د قیمت، هغه باید په واحدونو یا ډیسیمل نمبرونو سره ښودل شوي. دا نمبر ده، نو موږ تاسو لپاره د ډیسیمل پوینټ یوه خانه راولي. نور مکمل معلومات شته دلته چې مثلا اخرین درې کالمونه چې دي دا د موږ تاسو سکیل دي، نور کالمونه نامینل کالمونه دي، یعنې د دوی هغه تفاوت چې ده لکه نوملیکنه ده. یو وخت کېدای شي موږ تاسو چارجوابل لکه تېر درسونو کې موږ ویلي چې پوښتنې ولرو چې هغې کې بیا اوریجنل موږ تاسې هم لیکلی شو. نو دا وله اکسل څخه ډاټا امپورټینګ و. د نورو فایلو څخه هم کولی شي، مثلا که چیرې نور فایلونه ولري، ټکس فایلونه ولري، له ټکس فایلونه هم ګورو چې له ټکس فایلونه څنګه کېږي. او راځو دغه په سیو برخه کې مثلا که چیرې غواړو چې دا سیو کړو، صرف سیو ووهو، دلته یو نوم ورکوو چې مثلا د موږ تاسې ټیسټ ډاټا ده، د څه په نامه یې سیووي، مثلا مختلف فارمټونه باندې کولی شي سیو کړي. چې سپیسیس په فارمټ باندې زه غواړم سیو کړم، چې هغه اس ای وي اکسټنشن ده. راځو د دې موقعیت ښوو، مثلا چیرې غواړئ چې دا سیو کړي په ډیسکټاپ باندې سیو، ډېر ساده دا سیو کېږي یا ذخیره کېږي. دغه فایل موږ تاسې دی سپیسیس فایل ده. کولی شو له ټکسټ فایلونو څخه هم ډاټا امپورټ کړو. څنګه کولی شو؟ موږ تاسې دغه یو ټکسټ فایل لرو، غواړم چې دغه ټکسټ فایل وای سپیسیس ته امپورټ کړم. نو د دې لپاره راځو فایل امپورټ ډاټا، امپورټ ډاټا له څه څخه؟ له ټکسټ فایل څخه. له ټکسټ فایل څخه موږ تاسې لرو دغه سیل ډاټا ریپورټ موږ تاسې راخلو، دا اوپن کوو. ځینې پروسې لري چې مثلا دی راته وایي چې ته دغه هغه چې د شکل او فارمټ په څه رقم غواړې، هغه لومړنی خط څنګه اوسي، مثلا د ده د وریبل نوم وټاکلی شي که نه وټاکلی شي، د ده د سټرینګونه د څو کلمو په منځ کې راشي، یا مثلا څو کوټیشنه ولرو چې هغه سټرینګ راشي. که چیرې کامه راغلي موږ باید دغه جلا کړو، یعنې دغه جلا جلا کلم او روت یې واړو. دې ځای کې دغه هر څه واضح شوي دي، تاسې کولی شئ دا درسره وګورئ. په
په اخر کې موږ تاسو ته وایو چې که چیرې کامه راغلې هغه باید رو جلا سي، اضافه سپیس موږ ته له منځه وړي، دغه هر څه واضح لیکل شوي دي. په دې نوم باندې مثلا وریبل نیم دوی درته وایي چې هر وریبل نیم جلا جلا ورته ټاکلی شي په دې رقم باندې. لکه دلته چې وینئ بعضې ډاټاوې موږ مس کړي دي ځکه له ټکسټ فایلونو څخه په مکمل ډول ځینې ډاټاوې نه شو اخیستلی، هغه بعضې وخت په وریبل نیم کې مشکل راولي، بعضې وخت په قیمتونو یا ولیګانو کې مشکل راولي، خو بیا هم له چک وروسته کولی شئ اطمیناني چې موږ تاسې ډاټا مکمله امپورټ شوې ده. که چیرې له اکسل فایلونو څخه ډاټا امپورټ کړو نو دا به ډېره بهتره وي. په وریبل ویو کې هم دلته وینئ دوی ځینې نومانو کې اشتباه راوستې ده ځکه ټکسټ فایلونه ډېر وخت اعتبار وړ نه وي، نه شو کولی داسې دقیق اعتبار پرې وکړو. نو اکسل څخه که چیرې موږ تاسې ډاټا امپورټ کړو دا به ډېره بهتره وي. دا کلوز کوو. په ایکسپورټ برخه کې موږ تاسې کولی شو دغه موږ تاسې کوم فایل چې جوړ کړی ده دا بیرته ایکسپورټ کړو، یعنې دغه فایل یو بل فارمټ ته واړو. مثلا ډاټابیس ته غواړې دا ایکسپورټ کې، ایکسل فایل ته غواړې، ټکسټ فایل ته غواړې، کولی شئ دا فایلو ته غواړې. که چیرې ډاټابیس ته غواړې نو ته باید یو ډاټابیس ولرئ، له ډاټابیس سره یو کنکشن ولرئ. اوس مهال زه له کوم ډاټابیس سره کنکشن نه لرم چې درته اړ کوم، نو کولی شئ چې دغه ډاټابیس نوم ورکړې، د ډسکرپشن او د سرور نوم ورکړې، اتومات د تا ډاټا او خپل هغه کوم ډاټابیس چې تا ورته مشخص کړی ده ګورې یو ټیبل ورته جوړېږي، په ټیبل کې ذخیره کېږي. او یا کولی شئ موږ تاسې دغه ډاټا د اکسل فایل ته هم بیرته واړوو. مثلا د ټیسټ په نامه ده، کوم فارمټ ته اړوئ، مثلا دغه فارمټ بای ډیفالټ دې ته اړوم، سیو کوم. دغه دی ټیسټ فارمټ، ټیسټ په نوم باندې موږ ته فایل جوړ شوی ده په دې شکل باندې. دا هغه ډاټا چې موږ تاسې بیرته له اسپیسیس فایل څخه و اکسل ته ایکسپورټ کړه. نو په دې درس کې موږ تاسې له اکسل یا له نورو فایلونو څخه و اسپیسیس ته د ډاټا امپورټینګ ووایو او بیرته د هغه په مقابل کې د اسپیسیس ډاټا یا د اسپیسیس فایل بیرته و بل ډاټابیس ته یا اکسل فایل ته ایکسپورټ یا څنګه کولی شو ورته بدل کړو. دا وویل. نو تاسو له توجه څخه یو جهان مننه.